بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ټولو ملګرو ته زر به هرکله ملګرو بس دو ویډیو ز چوپ کوم او یو میسج تاسو سره سره شیر کوم غواړم دو هم مخ تاسو وینئ لکه دغه بوټي دی ونی چې کوم دي او سره بالکل جخت تاسو وینئ چې د زه خولي دی نو دغه نن یو څو میاشتې مخکې د دو ټول زه دغه کسي ډاکو ونه نه اوس د کوم خلیزه چې ده تاسو ته ویډیو کې غانه کیږي خو په دې باندې ده لکه وړ وړ بوټي لګولې دي به دوباره نو د څه کوي چې دغه بوټي وای لکه لرګي استعمال له ملک ضرورت ته لرګي استعمالي دي ډیرو سامانو کې لکه موږ په خپل ملکونو کې چې کوم نینو الته خیر خلک اسونه دي پرم استعمالي او زیات تر اسونه دي پر استعمالي نور به خپل دي پلا لکه کاغذ جوړونه دي پر نور سامانو دي پر و دې ملکونو کې خیر اسونه ساغه نشته ده خو دې لکه نور پروډکشن دی پر استعمالي لکه څنګه چې موږ چې کاغذ ته جوړیږي او نور هم ډېری انډستریو کې لکه لرګي استعمال کیږي خو لکه سره د دې چې د خپل مقصد هم پوره کوي به لکه د کومې ونی وای د دې تاسو لکه لیدا شي د کوم خلیزه چې دی کې د اوس وړه بوټي لګولې دي دا چې دغه بوټي رستر شي د کوم چې ستر و سره ویلوډ دی به بودا وای که تاسو ډیفرنس معلوم کړئ په دې دوانو کې دو چې کومې ونی دي دوی نه دوستري دي کله ژوند دې په سره شه دي نه دوه وړي دي نو دو لکه مخکې ول شوی وي به نور بوټي کړلې دي او دیني د غیر دار استریجی به دلون دي چې به دو ولو دیني د کوم بوټي کړلې دي نو دو به تاسو رستریجی به د شیلوسته چې کوم دي دا بوله کوي به داسې لکه یو سرکل بورګاوي نو مو یعنی مقصد دا چې لکه دا کومونه چې دي د لکه خپل ضرورت هم ته پوره کوي دي بوټونه او به لکه ماحول باندې غلط اثرات چې کوم پریوزي هغه نه ځون بچ کوي نو هغه چې یو بوټه وای نو هغه په ځای دوا نور ولګي نو لکه قدیم ملکونو کې تاسو وګوره برونونو شرع حکومت هم ډیره وچته ده او لکه وبو کما نشته ده الحمدلله او لکه موږ خاص کر لکه پاکستان خبره ده کزو کما نو حال ده کې لکه ریس آر یو کول بعد لکه ګرمه زور زیاتیږي واجه سره چې بوټي کمیږي برونونه کمیږي او لکه اسهم کوم عالمي کوم آلودګي چې دا اغام په موسم باندې اثرات پریوستي خو لکه موږ ملک خلکو لکه یو غریبي ده او یو بل لکه کزویا ما چې کني شعور کمه ده لکه خلک سیدا ونی وای لکه چرغوزي ونه تاسو مثال دیر کوم چرغوزي ونه وای لرګي سونی دی پورا نو چرغوزي خدا سره قیمتي بوټه ده چې په سونو کولونو کې ستریږي په دغه لاسو شلو مینټو کې هغه وایي لکه میاشتې نیمې لکه سونی دی پورا انتظام وشي او بس هغه ونی لکه کوم کردار چې ده هغه د دې خلکو دی واجی ختم شي نو په کور خدا وا چې صحیح د ضرورت ته غریبي ده نو لکه موږ ته په کور دی چې کومه ونه وایو هم اول خو انتهایی کوشش په کور دی چې ونه ول شي خو کومه ونه وایو نو چې به هغه ته موږ داسې وکړو چې یو بوټه وایو نو چې دوا نورو کړو نو که زه دا خبره وکم نو غلطه بونه وي چې موږ خلک موږ ذهنیت داسې جوړ دی چې کومه اوس بوټه کرو نو ځون راته په باد لګي خلک پسې خون دي چې دته ګوره اوس دا بوټي کری درغله ده خو په دې خبرو باندې لکه دې بوټو کوم اهمیت چې ده هغه کمی جنا لکه کوم یو خبره ته کام ګورو نه غي مطلب نه دا نه ده چې کني موږ صحیح یو او لکه د کوم کور چې کوم خلک کوي لکه بوټي کری یا بل سره سي پوزټیو کور کوي خو موږ ته سپک لګي ځکه چې موږ په معاشري کې عام نه وي او موږ ته هغه اهمیت پاتې نه وي نو موږ هغه په خوندو یا هغه ته سپک ګورو نو بس ملګرو دا میسج چې تاسو سره شیر کو بس لکه سروې شوی د داسې چې لکه پاکستان کې وو د روانو شلو دیر شو کولو کې دی وبو ډیر لکه تکلیف جوړیږي مزید لکه اولریډي هم ده او مزید وو تکلیف جوړیږي ځکه چې لکه بوټي کمیږي او ماحول چې ده ماحول باندې ډیر غلط اثرات پریوزي دی آلودګي او د بوکیغه او د بوټي بوټي چې دی دوله ډیر اهم کردار ادا کوي په ماحول په صفایي کې او برونونو ذریعہ جوړیږي
نو صحیح ده د وګونو هم پکور دي واقعي چې د وګونو اهمیت لکه موږ منو بالکل د وګونو ډېر غټ اهمیت دی خو هغې سره سره اهمیت پکور دي چې څه عملي اقدام هم وکړو او لکه خپله هم نورو خلکو کې هم دا شعور پیدا کونې کوشش وکړو چې یاره لکه د بوټي چې دي ډېر قیمتي شی دی او لکه کسو کې کری نو لکه صدقه جاریه هم دا کسو کې سیري ته کینی کسو کې میوه خوري نو لکه دنیوي فایدې هم دي او اخروي فایدې هم دي نو لکه موږ ته پکور دي چې سره د نورو شو کورونو دې خبرې ته هم لږ غور وکړو او خپلو روانو نسلونو لپاره خپل ملک ماحول او لکه اوبو وغیره ذخیرې او ذریعہ جوړه شو نو بس ملګرو دغه میسیج و امید ده چې تاسو په پوه شوي وئ او امید ده چې عمل به هم پکوئ او امید لرم چې نورو ملګرو سره به هم شیر کوئ ډېره مننه یا الله په امان الله حافظ